بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رونو او خوندو، دا هر چاته معلومه ده چې پر هر مسلمان که ښځه وي که نارینه، که وړ وي که زوړ، که مشر وي که کشر، د دین زده کول فرض او حتمی دي. خو د نن ورځې د ژوندانه مصروفیتونه او د کارونو ډیروالی یوازې دا نه چې چاته دا وخت او اجازه نور کوي چې دوی دي د دین د زده کولو دپاره د علماو په مجلسونو کې کښیني، بلکې څوک د دې وخت هم نسی پیدا کولی چې د خپلو معاملو او خپلو عبادتونو او د خپلې کورنۍ د یوې خاصې پوښتنې دپاره دي یو عالم ته ورسي او د هغې خپلې ځاني او شخصي مسئلې چې دته پیښه ده پوښتنه دې ځینې وکړي. نو خود د دغې بېخبرتیا په پایله او نتیجه کې یوازې دا نه چې ټوله ټولنه به مو د خپله دینه بېخبره پاته وای او بیا چې هر چا هر څه کول هغه به یې کولی، بلکې موږ ټولو به د فاني ژوند د سمبالولو او یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو دپاره هغه اخروي ژوند چې نه پای لري او نه انتها لري د لاسه ورکړی وای. مګر له نیکه مرغه الله جل جلاله په هره ټولنه کې داسې کسان پیدا کړي دي چې هغوی تر خپلو شخصي ګټو او ځاني کاروبار تیریږي او د علم حاصلولو ته د دې دپاره ځان وقف کوي چې دغه الهي دین د خپلې ټولنې هر فرد ته که نارینه وي که ښځه، که لوی وي که کوچنی ورسوي. نو خود تاسې وینئ چې په هر مسجد او هر جامع کې سربیره پر دې چې د الهي کلام قرآن مجید ترجمې کیږي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مطهره احادیث بیانیږي، فقهي مسئلې، اخلاق او عبادات هم په تفصیل سره خلقو ته ورښول کیږي. مګر بیا هم د نن ورځې د ژوندانه په سختیو کې هر څوک نسی کولی چې دغو دینی معلوماتو، وعظونو او نصیحتونو ته حاضر سي، ځکه زموږ د ټولنې مسلمانې ښځې د اولادونو په تربیه او د کورونو په کارو په خپل کور کې مشغوله دي. ماشومان او ځوانان مو په مکتبونو او د باندنیو کارونو کې مشغوله دي. دکانداران او تجاران په دکانونو او تجارتخانو کې ناست وي چې په دې حساب سره بیا هم زموږ د ټولنې ډېر کسان د دیني معلوماتو د حاصلولو څخه بې برخې پاته کیږي. خو له نیکه مرغه بیا هم دغه علمای کرام چې د دین په رسولو او بیانولو کې ورثة الانبیا ورته ویل کیږي، د خپلې ټولنې وګړي له یاده ونه ایستل او دا یې کوښښ و چې په هر قیمت سره وي خپله ټولنه د جهل او بېخبرتیا له تاریکیو څخه د پوهې او علم و نور او روښناییو ته وروباسي او د دغه مقصد د حاصلولو دپاره یې په ډېرو سختو شرایطو کې چې یوازې اقتصادي مشکلات نه وه بلکې نور هم د وطن حالات خړپړ وه، د یوې اسلامي راډیو د تأسیسولو دپاره د همت ملا وتړل او په ډېرو سختیو سره یې دغه کار ترسره کړی او د تعلیم الاسلام په نامه سره یې یوه داسې راډیو تاسیس کړه چې واقعا هم زموږ ټوله ټولنه که واړه وي که زاړه، که نارینه وي که ښځې، که ماشومان وي که لویان، د دغې راډیو د نشریاتو په واسطه خپل اسلامي دین په صحیح ډول سره زده کولی سي.
او تاسې دا فکر مه کوئ چې یوه راډیو په مفته او آسانه سره او بې له مصرفه چلیږي، بلکې راډیو چلول پر مشینرۍ سربیره د پروګرامونو جوړولو او تکړه کارکوونکو ته احتیاج لري، او کارکوونکي بیا کورونه او ماشومان لري، او هغوی تاسې غوندې خوړو، جامو او د ژوندانه نورو ضروریاتو ته اړتیا لري. او پر دې سربیره باید د راډیو مسؤل کسان په ښه تکړه او منل سوو علماو پسې هم وګرځي چې د دوی د راډیو سره په اسلامي نشریاتو او په هغه ټولنیزو مسئلو کې چې د نن ورځې د حالاتو او ضروریاتو سره موافقې وي ملګرتیا وکړي. خو دغه ټول کارونه د راډیو محتمم او کارکوونکو او نورو د باندنیو علمای کرامو د دې دپاره پر غاړه اخیستې دي چې تر تاسو اورېدونکو پورې د اسلامي دین معلومات په ښه او خواږه ډول سره در ورسوي او خپلې ټولنې ته د جهل او ناپوهۍ له تاریکیو خلاصون او نجات ورکړی وي. دغې راډیو یوازې دغه یاد سوي خدمتونه سرته نه دي رسولي، بلکې خپل دینی او اسلامي نشریات یې د انټرنیټ په واسطه په ټوله نړۍ کې افغاني مسلمانانو ته په ښه، ښایسته او په زړه پورې ډول سره هم رسولي دي. نو د دغې راډیو په مقابل کې ستاسې دنده او وظیفه یوازې دا نه ده چې تاسې یې تل او په پوره پاملرنه سره واورئ، بلکې پر اوریدلو سربیره باید د خپلې ټولنې نور وګړي که مو دوستان وي که اشنایان د دغې راډیو اوریدلو ته د دې دپاره راجلب او جذب کړئ چې تاسې هم د خپل دین په نشرولو کې حصه اخیستې وي. او که داسې ونسي نو دا به د ډېر افسوس او حسرت دا وي چې د دغسې یوې دیني او تعلیمي راډیو اوریدلو